درنو افغان کډوالو ورونو په پاکستان هېواد کې چې موږ تاسې میشت یو زموږ ستاسې غټ سپورټر د تېرو 40 کالو څخه ملګرو ملتونه او د ملګرو ملتونو عالي سازمان د مهاجرینو یونیسیار دی. یونیسیار د تېرو 40 کالو څخه مسلسل زموږ د افغان کډوالو سره تر خپله وسه پورې کومک کړی دی او لا کوي. خو په د اخرو کې چې د کډوالو مسایل د کارډون او د شان بایومټریک خواته روان دي، په دې کې ځینې کسانو پر سوشل میډیا باندې چې هغه نه د یونیسیار سره روابط لري نه د کومې ادارې سره روابط لري، داسې زموږ افغان کډوال چې هغه ورونه چې کارډ نه لري یا په کارډ کې مشکل ولري یا فرضاً دوی کوم مرسته ورکوي د مرستې په نامه باندې خلکو ته د ولنټیر په نامه باندې یا مقصد د یو خدمتګار په حیث باندې ټلیفونونه ورکوي، د ایمیل ادرسونه ورکوي چې موږ تاسې زه د یونیسیار سره کار کوم یا زه د یونیسیار کوم پارټنر چې دي یا شریکان چې کوم دي یا لوکلي انجوګانې چې دي د هغو د کارکوونکو په نامه باندې خلکو ته وعدې ورکوي یا پیسې ځینې اخلي. داسې واقعات موږ تاسې ولیدله چې جعلي کارډونه جوړېدله، خلکو ته د مرستو پر بنیاد باندې پیسې ځینې اخیستل کېدلې. خو دا خبرې ټولې راووتلې چې دا نه کارډونه چاته جوړېدای شي نه مرسته په پیسو ورکول کېږي. نن د یونیسیار د خوا څخه د بلوچستان کې چې کوم د دوی اغلې سونیا ده، هغه په کیمپ بای کیمپ یا ارویز راځي د کمیونټي سره یو ورځنی ټرینینګ او میټینګ ورسره کوي چې په هغه اړوند باندې د افغان کډوالو ته پوهاوی ورکوي چې په نو مادو یا په نو ټکو کې افغان کډوالو ته د یونیسیار د مرستو د یونیسیار د کړنو په اړوند باندې دوی ته معلومات ورکوي. نن په دغه اړوند باندې موږ هم په دا مجلس کې ناست ولو، اغلې سونیا راغلې وه چې په څنګ کې د ویست ادارې همکار رافع خانم ورسره و، نور سټاف ارباب صاحب هم ورسره ولو، ارباب خوشدل. نو زموږ افغان کډوالو د کیمپو د کمیونټیانو ته دوی د خپل صفایي وړاندې کړله چې زموږ یو د یونیسیار یو کارمن هغه ولو که دی د پروجیکټ منیجر وي یا په غټه سطح وي یا په کوچنۍ سطح وي، چې د یونیسیار د خوا څخه هره مرسته کیږي، هر کار کیږي، هغه نه یوازې د افغان کډوالو دپاره بلکې په نړۍ کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د مهاجرو سره د یونیسیار د خوا څه مدد کیږي، هغه بغیر د لالچ، هغه بغیر د تفریقې، هغه بغیر د مذهبي تعصب، هغه د لساني تعصب، هغه د نژاد د تعصب څخه د انسانیت پر نامه باندې افغان کډوالو ته ورکول کیږي. خو زموږ کوم کسان چې یا د دوی پارټنر دي، شریکان دي، که هغه داسې کار کوي چې فرضاً یو څوک کډوال زیروي یا کډوالو ته لانجې جوړوي یا فرضاً د کډوالو حق حقوق چې دي هغه پایماله کوي یا خدای نخواسته داسې ذاتي غوښتنه ځینې کېږي چې په هغه کې د کډوالو حقوق تر پښو لاندې کېږي یا د دوی څخه دوی ته ازار ورکول کېږي. نو یونیسیار د دې برخلاف دی. نو هغه کوم چې یونیسیار خپل پر څپو باندې دوی خپل د آنلاین نمبرونه ورکړي دي، هغه که په کوټه کې وي، که په خیبر پښتونخوا کې وي، که په سند کې وي، که په پنجاب کې وي، د دوی نمبرونه دي، د دوی شمیرې دي. پر هغه شمیرو باندې تاسې ټلیفون ورسره کولی شئ. بل په ارویزو کې یا په کیمپو کې دوی خپله باقاعده په ښوونځیو کې دغه رقم په کمیونټي سنټرانو کې دوی د شکایت بکسونه ځړولي دي. که یو ادارې مطلب د انجوګانې دي، د هغه یو داسې کارمند راولاړېږي یا کرپشن کوي یا فرضاً د دوی نوم استعمالوي یا د افغان کډوالو سره زور زیاتی کوي یا فرضاً د افغان کډوالو سره جلکاري کوي، هغه تاسې یونیسیار ته په ګوته کوای شي. هغه ستاسې حق چې دی هغه به یونیسیار لاس در تاسې پورې رسوي. خو اما یوه خبره دا ده، دا نه چې یو څوک د چا سره شخصي خصومت ولري او بس یونیسیار ته بې ځایه شکایتونه کوي یا بې ځایه ټلیفونان کوي، نو پر هغه باندې بیا ستاسې خبره تر ځایه پورې نه رسېږي. خو هر کار چې کوي هغه به د ثبوت پر بنیاد وي.
بل رالو پر سوشل میډیا باندې ځینې کسان یو کس په نامه باندې د رولا سعادت په نامه باندې یا د بل نورو کسانو په نامه باندې چې زموږ د افغان کډوالو ته د کومک په بنیاد باندې خلکو ته وعدې ورکوي. دا خبره یې وکړله چې هیڅ د یونیسیار کارکوونکی یا د دوی د پارټنر کارکوونکی دا د یوه خلکو ته نشي ویلی چې زه پلانکی کار درته کوم. یعنی که هر کار کېدی کارت جوړول وو یا د دوی سره مدد وي یا مرسته وي هغه به د پاکستان د قانون آئین او د ملګرو ملتونو د منشور او آئین په رڼا کې و افغان کډوالو پرې رسیږي. هغه بغیر د کوم لالچه هغه بغیر د دې چې کوم تعصب لري. نو تاسې زموږ ټول افغان کډوال ورونه چې په د پاکستان په هر ګوټ کې یاست که کارډ لري که کارډ نه لري که پیوار کارډ لري که ECC کارډ لري دا میسج باید تاسې واورئ چې د چا په خبرو کې رانسئ. نه شخصي کس د یونیسیار کس چاته د کارډ خبره کوي نه دا د یونیسیار د یوه کس کار دی نه دا د یونیسیار منیجر د دې حق نه لري نه دا نورې لوکل انجوګانې لري. نو تاسې باید د یونیسیار کومه صفحه چې په نن خو د سوشل میډیا دور دی د یونیسیار کوم د فیسبوک پاڼه ده هغه تعقیبوئ. د IOM کوم مرسته کوي د IOM د فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. که یونیسیف یې کوي د یونیسیف د فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. که د پاکستان د حکومت لخوا څخه داسې خبرې وشوي هغه د افغان کمیشنریټ د سفران وزارت چې دی د هغو فیسبوک پاڼې تعقیبوئ. او که فرضاً د افغانستان د اسلامي امارت لخوا څه وي هغه په هرې صوبه کې خپله کونسلګري ده هغه کونسلګري پوسولې ټیمونه دي د هغو خپل ځان د برنامې دي هغو ته خپل ځان ته پوسولې کار دی هغه تعقیبوئ. او که چیرې فرضاً یو څوک شخصي راولاړېږي زه راولاړېږم تاسې ته دا لالچ در کوم دا زما د وس خبره نه ده دا چې هر څوک یې کوي پوسولې د دا خبرو په لالچ کې مه راځئ. خو که چیرې زموږ د افغان کډوالو سره مرسته کیږي یا زموږ مسایل اوریدل کیږي یا زموږ مسایلو ته کتنه کیږي په د یونیسیار دی که د یونیسیار پارټنرز یا شریکان دا لوکل انجوګانې دي هغه کیمپ پر کیمپ هغه ښار پر ښار باندې د دوی خپل ټیمونه دي درځي. خو دا ټیمونه دا حق نه لري هیڅوک د دې سره تاسې بیداره اوسېږئ. هیڅوک د یونیسیار د مرستو په بدل کې ستاسو څخه غوښتنه نشي کولی یا د پیسو یا د بل یا د بل یا د بل. او که چیرې فرضاً داسې ستاسې په ساحه کې یو ادارې کس د خپل مسؤلیت څخه شخصي ناوړه ګټه اخلي بیا تاسې د یونیسیار پر ایمیل باندې پر هیلپلاین باندې ټلیفون ورکوای شئ د خپل جریان ورسره ووایئ شئ نور به یونیسیار پر هغه باندې اکشن اخلي. نو زه یو ځل بیا تاسو ته وایم خاص کر د سوشل میډیا باندې چې کوم خلک راځي د سوشل میډیا باندې زموږ افغان کډوالو ته د دوستۍ په نامه باندې پوس ولې فریب ورکوي چل ورکوي چې زه کارت درته جوړوم یا ما ستا کیس پلانکي ځای ته واچوئ یا پاکستاني ځای ته دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. هر کار چې کیږي د حکومت پاکستان یونیسیار او دارنګه د IOM او د افغانستان د اسلامي امارت د څلور جانبه یا درې جانبه په هدایت په همکارۍ باندې زموږ ستۍ په اړوند باندې پالیسیانې جوړېږي هغه بیا در موږ تاسې پورې د دوی کارکوونکي را رسوي. نو زما چې میسج را سوږ نشي نن پر دغه اړوند باندې اغلې سونیا زموږ افغان کډوالو ته نه یوازې په سرانانو کې بلکې په ټولو پنډغانو کې دغه پروګرام پیل کړی دی. موږ تاسې ته آګاهي راکوي. نو موږ تاسې باید په دغه خلکو په خبرو کې رانسو لکه تېر وخت چې کوم کارډونه جوړېدل د خلکو څه 2,000 روپۍ اخیستل کېدلې بې بنیاده اخرني کې خلک ورک شول. هېڅ دفتر بل نشته یوازې تر یونیسیار او IOM تېره چې هغه د افغان کډوالو باندې کار کوي. نور چې څوک د کارډ خبره کوي یا بله کوي دا بې معنا خبرې دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ افغان کډوال و دغو شیانو توجه وکړي. او یو برای ماښام ما یو ویډیو کلیپ جوړ کړی په سیاسي مسایلو کې باید زموږ افغان کډوال برخه واخلي. سبا یونیسیار چې زموږ ستاسې مرستندویه پاتې شي داسې نه وي چې سبا یونیسیار فرضاً زه د یو خدای نخسته د یو جرم سره مخامخ شوم او یونیسیار بیا سبا زما مدد نشي کولی. نور وخت نه نیسم. مننه.